خو کله به چې وخت پوره کېده دوی به د پیسو غوښتنه کوله نو هغوی به د ټوپک په میل ګواښلو. دستک منو خراب کرد جای مالچر گاوچر منو کیلوش گرفت. تا پیش الله پاک ما ایجاد داریم، تا قیامت ما ایجاد داریم. دا هوټل هم د هغه په نوم دی فاتح رستوران. نم پرداخت نمیکرد، قرضی داریم که میال 2 سال گذشته 3 سال گذشته. وضعیت بازار فعلا بسیار خوب است، مردم کاروبار آغاز کردن. سری داد گرفتاری که در این وسط وجود داشت، کار معادن جریان داشت. ما از مردن دیگر نمیترسم. جمعخان فاتح از این مکتب نیست فارغ شده. اوه مشی آمد. د یوې اوږدې لارې سفر چې په موټر تګ پکې د شپو مزل غواړي. د بدخشان له زړه څخه د دغه ولایت نسی ولسوالۍ ته ورځو. د بدخشان له اسمان څخه د دغه ولایت دنګو غرونو د طبي منظرې یوه خاصه ښکلا جوړه کړې. خو دا آرامه او له مرکز لرې پرته دا جغرافیه په دې وروستیو کې د ځینو نښتو او نارامیو شاهد وه چې امارت په چټکۍ سره کابو کړه. موږ یې نن د ژوندي روایت د انعکاس تکل کړی. د چورلکو د غږونو له آرامېدو سره نسی کې د آرامتیا او قرارۍ فضا څپه وهي. موږ د بدخشان ولایت نسی ولسوالۍ مرکز ته راورسېدو. دا لارې او کوڅې قدم په قدم موږ د خلکو د ورځني ژوند منځ ته وړي. چیرې چې د یوې لرې پرتې ولسوالۍ خلک له شخړې او جګړې غلي د غرونو په لمنو او درو کې خپلې شپې سبا کوي. د کلیو او بانډو منځ ته له رسېدو سره جوخت دغه جومات ته ورسېدو. د الله اکبر غږ او سجدې د نسی اوسیدونکو ته د زړه سکون ورکوي. له ژوند رضایت او عبادت اوس په یوه بله فضا کې د دوی قناعت حاصل کړی. هغه فضا چې مخکې د یو وسلوال قمندان د زورګویۍ او باجګیریو قرباني وه. خلک له لمانځه وروسته د هغو ترخو کیسو روایت له موږ سره شریکوي چې جمعه خان فاتح پر دوی تحمیل کړي وو. نن د جمعې ورځ وو، موږ هم دلته د جمعې د لمانځه د ادا کولو دپاره دې جومات ته راغلو. دې جومات ته په راتلو سره خبر شو چې دلته یو شمېر د دې نسی ولسوالۍ اوسیدونکي راټول شوي دي او دوی هغه کسان دي ویل کېږي چې په تېر کې له دوی سره په یو ډول نه په یو ډول د جمعه خان فاتح یا د هغه د کسانو له خوا نه ځینې ظلمونه یا دوی د ځمکې د غصب یا نور مسایل دوی سره ترسره شوي غواړي نن د خپل شکایتونه دلته وړاندې کړي د کامرې تر مخه. نو موږ به ورځو د دې خلکو شکایتونه به وورو. وایي ژوند یې د یو وسلوال لرونکي کس په ګواښ او زور سره تریخ شوی و. بیا در بین مردم سنگسارش کنیم. بای منش بیار بده، بای خودم بیار بدش. ما فاتح سقای فاتحش کنه، یک نامرد، یک خائن، یک دزد. چند خاکی پدری مرد غصب کرده است. خدا شاهد از 25 سال میشه به راه رضای خدا به عنوان چپن سفید ما در نمی کلینیک نسا 25 سال میرم برای شاه و گدا سیاه‌پوست سفیدپوست به عنوان یک دکتر یا نسیجی و بیهوشی خدمت میکنم. اما یگانه کسی که شب کشیدهشم از خانه به زن بچه اولادم به چریغ داد و ویلا اونجا مرا برام محاکمه کرده که تو سیماب داری. قماندان ما به لیاز خدا سیماب من نظامی بوده، ما چیکار ترمومتری که تپسنج است از او پیدا کردی. او تپسنج گفت مگر ارزش داشته باشه 20 افغانی در سر کراچی از به لیاز خدا. اینا کی میگه؟ یک محتاط میگه. اون محتاط هم فروخته شده و خریداری از خودشان. بعد از این 50 دش عمر بندی کرده.
50 قطعه هزاری جریمه نقد تاجولی که جا شده، دکان رفتم قرض زن بچم رفتم پیش خانهش، زنم با 4000 5000 افغانی سوغات میگیره با خانهش میبره، گریه و زاری میگیره. 10 تا اولاد دارم. امیر به تهمت اساس نکنین. نمیجا برادری ما را بردن در اونجا دنبال چی کماندو مرده کماندو او را بردن به قتل رسان. یکی دیگه مصفدای ما را بردن در اونجا چی کردن. ما خدا شاهده وقتی که ما را چی شد، ما بسیار آرزو داشتیم که یک حکومت اسلام به ما رسید، ولی که برادر جانی مسعود ما را برازر کردن که برادر امینا زمینای ما هستن، امی وطن ماست، امی را نک بل یاد خدا مردم الله تکب که مصطفی دار ماکی بالله تکب اینا از بین بردن. دلته د چا مال غصب شوی، څوک وهل شوي او ځینې هم د باج اخیستو قرباني دي. وای فاتح او وسلوالو کسانو یې د هیڅ چا پروا هم نه ساتله او د ټوپک د میل په زور یې خپل راج پر نورو منلو. دستک منو خراب کرد، جای مالچر گاوچر منو کیلوش گرفت، کیلوش را برخی چقدر جور کرد. ما مردمی غریب موندن، رخت کاک وجود صاحب گاو مال مردم چریدن نمیتونه. اگر برای داو کندو گاو هم پیدا نمیکنی و خطرینه. 50 سر طلای ما یعنی گم شد. همه امی مردم میدونن که من حوالین تونل را به زحمت پیدا کردم که تونل در یک روز ما 1 کیلو طلا کشیدیم، در این قروز اونا چقدر کشیدن. دیگه اینمینم که این ظلم هم که خیلی مردم خودشون میدونستن که گپ میزدید های پات میداختن. اینمی شخصی که برادر محترم به نام فاتح امارت اسلامی برادر ای خدا اولی الله چیز عزت الله میته ذلت عملا، هر کی رو اصلش به اصلش خدا برمیگردانه. ما رئیس شورا بودیم، پیسه کمکی که یک موسسه انکشاف عالم موسسه را اگر یاد کسی باشه سال بسا سختی بود. 16000 یکی داد برای امی مردم، 10000 یکی افغانی مطابق $2.5 از این دزدقمندانی هم نیه برمان میداد. از در ولسوالی می آمدیم تسلیم میکردیم پیسه را. یک زنک یک همشیره از خودی برق بود، میمان بود، با بوتا قطعی کشت سنگسارش کرد. چی گفته سایسته؟ ما مردم دیونه اصلا امی سرم خراب است. بیار دکتر تا موینم که بالیاز خلالجوم زنجیری آتشی در گردن مردم هنوز ظلم سوار است. مهاجت گفتگذاری نداره. بیان کردن نمیتونم. له دې روایت ورهاخوا د نورو کسانو لخوا هم ویل ګران دی. دردونو دومره ځپلي چې کلمات ترې ورکیږي او یوازې اوښکې د هغه تیر بیانوي. د هغه په کور او د سترګو تر مخه یې د کورنۍ پر یو غړي تیری وشو. وای جمعه خان فاتح پکې لاس درلود. د سیند څپې او د اوبو دا غږ شپه او ورځ دوام لري. موږ د سیند هغې بلې غاړې ته ورځو چیرته چې یو ښارګوټی جمعه خان فاتح د ځان او نورو خپلوانو لپاره غوره کړی و. دلته کورونه په جوړېدو خو حساب او کتاب، شفافیت او روایت ته چندانې پام نه کېدل. د معلوماتو له مخې جمعه خان فاتح په دغه ښارګوټي کې په خپل سر کورونه او ودانۍ جوړولې او وروسته یې بیا پر خپلو نږدې کسانو ویشلې. دا هغه ښارګوټی دی چې ښاغلي جمعه خان فاتح د ځان لپاره او نور خپلو ملګرو او خپلوانو لپاره دلته پکې نمرې ویشلې دي او پکې کورونه جوړ شوي دي. دا کور چې وینئ دا پخپله د جمعه خان فاتح کور دی او دا ویل کېږي چې دلته د سیمې اوسېدونکي ویل چې دی د ورور موسی کور دی او هغه بل هم د دې یو نږدې قمندان دی د موحد په نوم د هغه کور دی. همداسې شاوخوا نور ټول د دې خپلوان یا د دې هغه خاص ملګري چې وو دا ښارګوټی هغوی باندې ویشلی دی او د خلکو په وینا باندې چې دا پخوا د ځایي خلکو مالچر و، بیا وروسته یې دا په ښارګوټي باندې بدل کړی دی چې اوس اکثره پکې کورونه جوړ شوي دي او پاخه کورونه جوړ شوي او څه چې دی نیمه کاره دي، یعنې د کار په جریان کې دي. د شاهدانو په خبره چې دلته غصب هغه مهال معنا پیدا کوله چې پکې جمعه خان فاتح به لاس نه درلود او یا به هم د ده خوښه پکې نه و. شهرک حالا به اسم شهرک توحید است. دیگه این هم خانه فاتح صاحب، دیگه این هم خانه موحد
این هم اظهاردین یکتا و اسمی، این هم مهمانخانه است، این هم خانه موسی خان برادرش. له خارګوټي د باندې د نسۍ په بازار کې امنیتي تدابیر کلک، جګړه ختمه او د ویرې څهره له دې ځای سندته شوې ده. امنیتي ځواکونه وسله په لاس هر خوا ولاړ دي، خو نه د چا مال غصب کیږي او نه هم د زور ژبه کارول کیږي. موږ هم د بازار زړه ته ورځو. دلته ځینې مارکیټونه په جوړېدو دي چې جمعه خان فاتح پورې اړوند دي. خلک وایي دا ځمکې په قانوني ډول د فاتح لخوا نه اخیستل کېدې، بلکې په زوره له خلکو غصب کېدلې. خلک ویل چې اصلي سړک چې دی د دې ولسوالۍ بازار د سیند په غاړه دی، خو دوی وایي په خپل سر باندې دا نقشه بدله کړې ده او د سیند په غاړه دوکانونه جوړ کړي دي او دلته مارکیټونه ویشلي دي او دلته اکثره د خلکو ځمکې دي. البته بدخشان یو غرنیز ولایت دی او خصوصا نسۍ ولسوالۍ غرنیز دی، همدلته لږه ځمکه ده چې دا هم د ځینو خلکو چې د هغوی په وینا باندې د دوی ځمکې غصب شوي دي او په دې کې مارکیټونه او دوکانونه جوړ شوي دي چې اکثره یې خپلو ملګرو او دوستانو باندې ویشلي دي. او ځینې خو بیا آن د فاتح په نوم دي او څرګنده نه ده چې دغه تجارت تر کومه مشروع او قانوني و. دا هغه هوټل دی چې د بدخشان ولایت نسۍ ولسوالۍ بازار کې هلته د فاتح رستوران په نوم باندې و. دلته د اسلامي امارت مجاهدین یا امنیتي مسؤلین چې دلته و دوی ویل چې دا هوټل څو ورځې جګړه شوې، بیا د خلک تلي وو، دا هوټل یې پریښی وو. خو دلته چې د دوی په وینا چې دلته نن لاړو دلته غوښه په یخچال کې هماغسې پرته وه او نن هغه مسؤلین کسان راغلو هغوی ته هوټل ورته امانت وسپارلو. دا هوټل هم د هغه په نوم دی فاتح رستوران. بازار کې ځینې هټیوال راته وویل چې جمعه خان فاتح له دوی څخه باجګیري کوله او وسلوالو کسانو یې د هیچا پروا نه ساتله. ډېر ځلې به هم د هټیوالو ناچیزه ګټه د فاتح د کسانو د زورګویۍ قرباني شوه. بدخشان ولایت د نسۍ ولسوالۍ هغه بازار چې دی د ولسوالۍ په بازار کې دلته دوکانونه په عادي ډول باندې پرانیستي دي، خلک خپل کاروبار باندې بوخت دي او وضعیت آرامه دی، څه مشکل نه ښکاري. ځینې دلته داسې هټیوال یا دوکانداران دي چې داسې شکایتونه لري چې پخواني وسلوال قمندان جمعه خان فاتح کسانو به د دوی دوکانونو څخه د قرض په توګه باندې سودا اخیستله، خو کله به چې وخت پوره کېده دوی به د پیسو غوښتنه کوله، نو هغوی به د ټوپک په میل ګواښلو او د ډېرو دوکاندارانو پیسې دلته په هغه خلکو باندې پاتې دي. یو څه چې دی چې څو دوکاندارانو سره ما دلته خبرې وکړې، دوی اوس هم په یو شکل باندې ویرېږي یا ډارېږي، وایي چې موږ که خبرې وکړو داسې نه وي چې هغه سړی بله ورځ بیا خوشي شي او دلته زموږ دپاره کوم مشکل جوړ کړي. نو فعلا په دې بازار کې په دې بازار کې په عادی ډول باندې خلک په کار باندې بوخت. مردکه می اومده از پیشت مثال میگفته که قرض نمی مالا بده بریم و برنج روغن آرد چیزی که داری میبریم و مثلا سر ما تصفیه میکنیم یا طلا برآمد تصفیه میکنیم. وقتی که میرفته با استفاده از روابطایی که در امارت هم طرفدار خود قماندان سی بده یا چیزا مشکلات در وقت باز پرداخت ایبا میکرد، پرداخت نمیکرد، قرضی داریم که میال 2 سال گذشته، 3 سال گذشته، 1 سال گذشته، 6 ماه گذشته، حاصل کردنش نمیتونیم. اوس بیا د اسلامي امارت د ځواکونو تر سیوري لاندې دا بازار په خپله ګټه وټه بوخته ده. هر یو په ډاډه زړه خپلو کارونو ته راځي او هغه کس له دې منځه لرې شوی چې په زوره یې کاروبار غصب کړی و. بازار همو مثل سابق رونق گرفته، کسایی که دکاندارایی که رفته بودن در همو وقت جنگ دوباره آمدن کار آغاز کردن، هیچ نوع مشکل دیگه نیست. یک چیز دیگه که در صفحات مجازی یا بعضی رسانه‌های خارجی نشر شده بود گفتن که اینجا تالاشی خانه به خانه جریان داره و مردم لطکوب میشه و حتی سیاسرها لطکوب میشه. نه دروغ است. هیچ کسی نه لط کرده نه لطکوب کرده، حتی گپ سخت کسی رو نزده. همین قیطه‌ای که آمده مردم از پیش کاملا راضی است. کار برای روال عادی خودش پیش میره و هیچ گونه مشکل نداره. حالا میمونه یک سری دادگرفت‌هایی که در این وسط وجود داشت، کار معادن جریان داشت و حساب کتاب معادن معمولا قراردادی هستند، اما مای در ما تصفیه میشه. حالا خب یک سری حساب کتابایی هست، من خودم بالا دکان دارم، دکانم در از روز اولی که در اینجا حالا خب سر صداهایی که بود جنگ درگیری صورت گرفته بود، دکان ما تا ساعت 9 شب باز بود، هیچ گونه مشکلی نداره.
نسی بازار کې اوس د ژوند لپاره د حلال رزق ګټلو هڅې بې پایلې نه پاتې کیږي. هغه کس نیول شوی چې د ټوپک میل یې د باج اخیستو لپاره د دغو خلکو پر لوري نښه نیولې وه. سرشون حمله فعال کردن. د بازار له شوره لرې بیا دلته غم یوه کورنۍ په خپله غیږ کې سرګردانه کړې ده. د دوی ځوان زوی د جمعه خان فاتح لخوا په وهلو او ډبولو وژل شوی. هم بالا و برفت حسر در نمو تارا و بخونده کلپاج بیرن گرفتنش همون نفرا اون نفرا گرفتگیش بمیرن چند پارشون با بیرن در شام برابر نکشتن بچه ما شام برابر نکشتن شاورن به امی چیه کلینیکی چیه سهر یاورن مرک پما پام شاخ قاقاورن استمون من چی دون مال دیگه ایگه در پیش پاتو بمرم سر صدا کری نتون گریسته نتون بلاوزن که باید نه که گمونن پیشن. پدری مرا سری کار رفته بود او را بس ضرب چوب و لط کوب کشتش مردش به خانه روان کرد. پدری مرا جمعه خان شهید کرده است و میخوام که نیست جمعه خان فاتح قصاص پدر مرده. د بدخشان طبیعت هر ښکلا خپل جذابیت لري. د رنګونو او طبیعي ژوند دا منظره د ځینو د ظلمونو له امله د مرګ په منظرې هم بدلیدلی شي. د نسی په یوه څنډه کې مو دا ښوونځی هم ولید. دلته د زده کړو او تدریس خورا ساده توکي او محیط تر سترګو کیږي. داسې یو ځای چې له ورایه د محرومیت یو لوی مثال هم دی. جمعه خان فاتح هم همدغه ښوونځي کې زده کړې کړي. تا فی الحال هیچ مؤسسه درباره این مکتب هیچ کمک نکرده است و اشخاص‌هایی که از این مکتب فارغ شدن شاه ولیعلی ادیب والی ولایت بدخشان در زمان جمهوریت که بسیار پیشنهادایی کردیم و هم همکاری نکرد. نیز جمعه خان فاتح از این مکتب نیز فارغ شده و او هم پیشنهاد کردیم وعده داد اما نمیدانم که روی کدام مشکلی بود که همکاری صورت نگرفت. دلته په بدخشان کې بیا د جمعه خان فاتح د غصب، چور، زورګویۍ، ټوپک سالارۍ او خپلسرو روایتونو کم نه دي. په دې ځای کې خپلسري دومره زیاته شوې وه چې د غصب لمنه آن د سیند پر غاړو او حدودو هم رحم ونه کړ. حکومت در برابرش بسیار گذشته‌های انترناسیونالیستی بلاعوض خود تخصیص داد. 5 سال دیجا آنچه که خواست توسط خودش و نارواییش انجام داد. مردم اندو دادن و بعد از اندو داد فریاد مردم از طریق فیسبوک ها به اوج نهاییش رسید. یکی از شکایت مردم که در این منطقه از افراد مسلح غیر مسئول یا همو افراد مسلح زورمند که پیشتر اینجا شکایت داشتن، اونا شکایتشانی بود که میگفتن که امی افراد زورمند امی دریا را به شکل نمره به مردم بیانی توضیح کردن تا خانه بسازن. در حالی که ما آمدیم اینجا پایین راستی هم که سعی میکنی اینجا پای تامی خود داخل دریا آمده و دریا از اون ساحه که نمره شده و خانه ساخته شده به یک شکل کج شده و او طرف به طرف باید یادآوری کنیم که طرف کشور تاجیکستان است. یعنی واقعا هم خطرناک است و هم گفتی هم یک بزرگمرد که اینجا مصاحبه داشتن گفت که حتی این زورمندا بالای دریا رحم ندارن و حتی دریا را غصب کردن و توزیع کردن به شکل نمره و به شکل به خاطر ساختن خانه. فاتح له امنیتي ځواکونو سره له لنډې جګړې وروسته ونیول شو او له دې ځایه ولېږدول شو. د هغه او ملګرو له کورونو څخه یې سپکې او درنې وسلې د امارت د ځواکونو لاسته ورغورځېدلې. که پرون بدخشان یوازې له اسمانه آرامه، ښکلی، هوسا او جذاب ښکاره کېدو، خو نن بیا ځمکني حقیقتونه هم همداسې دي او بدخشان آرامه
سا اخلي.